دا چې د ښځې د خاوند خپل منځ کې دا ژوند ډېر وخت دپاره دی، اکثر وخت د دې یو بل سره ژوند وي، نو په یو بل باندې حقونه هم ډېر دي. دیو جنا علماء مستقل بحثونه په دې باندې لیکلي د ښځې خاوند باندې څه حق دی او دارنګه د خاوند په ښځه باندې څه حق دی. دا ضروري خبرې دي، لازمي خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته ښودلي په حدیثو کې او دارنګه قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغې تذکره کړې ده. او ګوره دا خبره ضروري ځکه ده کلم چې د ښځې او د خاوند د هغې ژوند برابر وي، په دې سره د خاندانونو اصلاح کېږي. چې کله دیو منځ کې ژوند خراب شو، په دې سره خاندانونه ورانېږي. اکثر چې رشتې ماتېږي، اکثر چې صلې رحمین خرابېږي، دا د ښځې او خاوند د اختلاف په وجه باندې. دیو جن یو حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ابلیس چې کوم دی دا په دې دریاب باندې خپل تخ لګوي او بیا د کار دپاره د خپل عمله لیږي، د لاندې کشران لیږي چې تاسو لاړ شئ کار وکئ. ځکه د هغې ډیوټي هم دقه ده، هغې به ځان دا لازمه کړې چې خلک به ګمراه کوو. موږ خپله ډیوټي نه ده پېژندلې، هغې خپله ډیوټي سمه پېژندلې، شپه ورځ یې وکړي دي، محنت او خواري کوي د هغې دپاره. نو بیا د خپله عمله چې کله ولیږي بېرته تې بیا د بیګا په ټیم کې کارګزاري اورئ. نو یو شیطان ورته وایي چې ما خو په پلاني سړي باندې زنا وکړه. دی ورته وایي خوښه تا څه کار نه یې کړی، دا هم څه کار دی چې تا کړی دی، خو توبه به وباسي چې بیرته به الله معاف کړي. نو بل ورته وایي ما خو قتل وکړو، هغه وایي دا څه کار دی. بل وایي ما غلا وکړه. داسې ډېر شي ګناهونه هر یو ته ذکر کوي، هر یو ته دی وایي خوښه ورکشه څه کار دی نه دی کړی، دا څه کار دی، غټ کار غواړي. په دې کې یو راشي هغه ورته وایي زه په ښځه او خاوند پسې لګېدلی وم او د هغې منځ کې ما اختلاف پیدا کوو. او دا ګورې په معمولي خبرو باندې اختلاف وي، ګورې د ښځې او د خاوند منځ کې. لکه دا به انشاءالله وروسته موږ ذکر کوو د ښځې چې کوم حقونه دي په خاوند باندې. نو هغې کې یو دا هم ده چې سړی به ډېر ناکام کوي. دا خو انسان دی په یو حالات باندې نه، په یو حالات باندې صرف یو الله دی. کله به په کور کې د زنانو نه پخلی ورانېږي، کله به تې روټۍ خرابېږي، کله به تې ځای ګنده پاتې کېږي، کله یو شی کله بل شی. دای خو به دا مطلب نه چې ګرې بس دا په مخه غلطي ده. نو که زمونږ چېرته په کور کې سالن وران پوه شي، لږ تریو شي یا بل منګي سی به دا کنځلې او ردې بدې او اخلاق هم خراب کړي، خپله هم او د خپل اولاد او د خپل بیبیانو هم. نو په معمولي خبرو باندې د دې منځ کې اختلاف د شیطان راولي، بدګمانۍ نه پیدا کوي پکې. دا وایي زه په ښځه او خاوند پسې ولګېدلم، د هغې منځ کې مې اختلاف راوستو داسې حد ته ورسېده چې ښځه او خاوند مې د یو بل نه جدا کړه. هغې خپل منځ کې طلاق واقع شو. وایي دا ورته د تخت نه راکوشي دا شیطان، غاړه ورسه میلاو کړي او ورته وایي چې اصل کې زما بچی خو ته یې. کار خلک داسې کوي. وایي ګوره دا خبره دومره ضروري ده چې د ښځې او خاوند منځ کې اتفاق او اتحاد دا ضروري دی. په دې باندې د شیطان زړه چوي، په دې باندې شیطان خفه کېږي او د هغې په اتفاق اختلاف باندې او د هغې په جګړو باندې شیطان ښه خوشحالېږي. لہذا دا حقوق که موږ وپېژندل انشاءالله تعالی د کورنۍ احوال به بیا د سړي او د ښځې ښه برابر وي، بیا به پریشانۍ نه وي، ټینشنونه به نه وي. او دا ضروري په دې وجه باندې چې کله سړی باري ستړی ستومانه کار یې کړی یا بار د خلکو د خبرو نه تنګ شي، کور ته لاړ شي، هلته چې کور ماحول ټیکي نه هلته خوشحالی شي. خو چې سړی بار هم پریشانه دی، کور ته لاړ شي کور هم پریشانه دی، جو اکثر په خودکشۍ کې بیا ناپوهه خلک واقع شي. قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړي دي د آیات کې دا حقوقو ته اشاره ده. الرجال قوامون علی النساء، سړی دا حاکمان به په زنانو باندې مشران به بما فضل الله بعضهم على بعض، په دې وجه چې الله بعضو ته په بعضو باندې غوروالی ورکړی دی. وبما انفقوا من اموالهم،
او په دې وجه باندې چې دا سړی خرج کوي د خپل مالونو پر خپل بیبيانو باندې پر خپل خزو باندې خو که تنازعات دي منځ کې راشي د هغې علاج ښودلی دی خو لاول د نیکې زنانه دای صفت خودلې فالصالحات قانتات نیک زنانه هغه ده چې هغه تابعدار وي د خپل خاوند او دارنګې د خپل الله حافظات للغیب حفاظت کوي د خاوند د عزت د خاوند د مال وخت د غایبوالي د خاوند کې ولې بما حفظ الله په دې وجه چې الله د دې د حقونو حفاظت کړی دی نو دا حقوق دا د قرآن کې الله ذکر کړی دي هغې ته اشاره ده الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض نو د خاوند په خپله ښځه باندې کوم حقونه دي هغه مختصر موږ یو څو ذکر کړو اول نمبر حق دا دی ښځه به د خپل خاوند خدمت کوي خپل وس موافق او دا د مخکې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه بلکې د هغې نه مخکې هم دغه شان سلسلوار را روان ده چې ښځه د خپل خاوند خدمت کوي د هغې د اخلي پخلي د هغې د کپړو وغیره د هغې ټول انتظام دی په سر باندې اخیستلی بلکې دا ښځه چې کوم ده د کور مشره ده د کور سربرا ده او سربرا چې کوم دي دا د خپل کور د خپل دغه خدمت کوي نو د خپل رعایې خدمت کوي د هغې په تسلط کې چې سره هغې خدمت کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه زنانه راغله حسین ابن محسن دی وایي زما ترور وه نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغله د هغې نه څه تپوس وکړه څه خبرو باره کې تپوسونه چې کله ختم شو ضرورت د هغې ختم شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل ستا خاوند شته دی هغې ورته ویل او یا رسول الله خاوند مې شته دی ویل څنګه خدمت یې کوې که نه ویل او یا رسول الله خدمت یې کومه دومره زیات خدمت